السلام علیکم ملګرو. نن زه تاسو له د بدمعشي خو لیونتوب دی د دې باره کې معلومات درکوم. دا فلم په اختر کې په سبرینا سینما باندې ریلیز شو د اختر په لومړۍ ورځ او د دې فلم ډایرکټر او پروډوسر اے کے خان دی. ویل کېږي داسې چې اے کے خان ټولو نه لومړی افر جهانګیر خان ته کړی و چې ته موږ سره په دې فلم کې کار وکړه، خو جهانګیر خان ورته وویل چې زه به درنه د دې فلم 6,00,000 روپۍ اخلم. د دې د وجې اے کے خان جهانګیر خان په دې فلم کې کاسټ نه کوي او دغه په ځای باندې ارباز خان او شاهد خان کاسټ کو. خو معلومات داسې راځي چې فلم فلاپ روان دی. فلم څه خاطر خوا بزنس ونه کو. ای وجه دا ده چې پښتو سرکټ ډیر کم دی، ریټرن د فلم نه کیږي. که ډیر هم ښه فلم جوړ کې ریټرن یې ځکه نه کیږي، سینماګانې ډیرې لږې دي. تش پېښور سینما باندې دارومداري، مردان کې سینماګانې نشته، نوشهره کې سینماګانې نشته، سوات کې سینماګانې نشته. نو فلم خو فل حال فلاپ روان دی. د یو وجه دا ده چې رایټران هم تعاون نه کوي او اکټران هم تعاون نه کوي. پیمنټ دونه غواړي، فلم ریکوري نشته. هر یو فلم فلاپ کیږي او اکټر 5 लाख او 6 लाख لی او رائټر 1 लाख نه کمی نه لی. دا رنګي صرف اکټر او رائټر خونی د دې په شا باندې پوره ټیم وي، نو ډېرې زیاتې پیسې پې لګي او بیا ریکوري نه کیږي. ریکوري ځکه نه کیږي چې ریټرن نشته. یو پېښور سینما د هغوی ته ټول ناست دي، نو یو پېښور سینما به تاله څونه پیسې درکوي، څونه ګټه به درکوي. مردان کې سینما نشته، سوات کې نشته، نوشهره کې نشته، نو دا ریکوري به کوم نه کیږي. نو ما د سعید تاکالی یو انټرویو اورېده، کوم چې د پښتو فلمونو رائټر دی. ای په خپل انټرویو کې دا ویلي چې جهانګیر خان له پکار دی چې خپل ریټ کم کړي، دارنګې ارشد خان له پکار دی خپل ریټ کم کړي، دارنګې نور چې څونه اکټران دي، سینیر اکټران دي، خپل ریټونه کم کړي او سینما والو هم تعاون وکړي، نو دا انډسټري به واپس بحال شي. نو داسې خو نه کېږي چې هر یو اکټر 6,00,000 او 15,00,000 لی او پروډوسر به هر فلم کې غرقېږي. ځکه چې موږ ته داسې راپورټ راغلی و، موږ ورغلي وو سینما ته، نو بدمعشي خو لیونتوب دی، فلاپ روان دی. ځکه چې ګرمي هم زیاته ده او خلک اوس هغه شوق سره سینما ته نه راځي. دی وجه یو بله دام ده. یو غټه وجه دا ده چې هر سړي سره لاس کې سینما ده، مطلب موبایل، لیپټاپ، کمپیوټر، هغه کې لګیا دی، مشغول دی. نو هغه وجه هم ده او بل اداکاران پیسې هم زیاتې اخلي. نو ما تاسو له دا معلومات درکول چې بدمعشي خو لیونتوب دی، فی الحال فلاپ روان دی او چې نور څه معلومات ما سره راشي به زه تاسو سره شیر کوم.